د پاکستان د پنجاب په لاهور کې د ښځو یو شخصي کالج مخې ته سلګونه زده کوونکو وروسته له هغو د اکتوبر پر 15مه په دوهمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه کالج په یوې زده کوونکي هم د دې تعلیمي ادارې یو سکیورټي ګارډ په مبینه توګه جنسي تیری کړی دی. صرف سمپل یہ ہوگا کہ हम लोग यहाँ पे बैठेंगे. اوس به همداسې کېږي چې موږ به دلته ناست یو که ټوله میاشت ولې نه وي موږ به دلته راځو موږ به مظاهره کوو چې دا کالج بند کړئ هغه سکیورټي ګارډ ته دلته پانسي ورکړئ هغه دا ښه کار نه دی کړی. اس گارڈ کو بھائی यहाँ पे फांसी दिलवाओ اس گارڈ کو اس نے نہیں اچھا کیا. بلخوا پنجاب کالج فار وومن یا ښځو کالج په انسټاګرام لیکلي چې هیڅ قسمه پیښه پولیسو ته نه ده ریپورټ شوې او آنلاین غلط معلومات خپرول کیږي. پولیسو هم د اکتوبر په 14مه خبري غونډه کې ویل چې تر دې د مورتا کوم متاثره تنه شکایت نه دی وروړی. تاسو پرچه راکړئ زه پرچی ورکولو ته چمتو یم. پنجاب پولیس په آزادانه اف آی آر درجولو عقیده لري خو ماته ووایي چې زه د چا خلاف پرچه درج کړم متاثره اغیزمن څوک دی پر چا جنسي تیری شوی دی. किसके लिए दूं कि मुतासरा विक्टिम कौन है किसका रेप हुआ. د براسي حال کې دا چې د تیرې اونۍ په اخره کې په ټولنیزو رسنیو کې له مختلفو اکاونټونو داسې راپورونه خپاره شول چې د اکتوبر په 10مه یا 11مه ماښام د کالج په تیخانه کې له یوې زده کوونکي سره سکیورټي ګارډ په مبینه توګه جنسي زیاتوب کړی. دغه راز د پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیر عثمان بخاري بیا پر ایکس خپل بیان کې ویلي چې تورن کس د پولیسو په تحویل کې دی او د دې په خبره کالج به تر بل حکومتي امر پورې بند وي.